بسم الله الرحمن الرحیم. دا سیاق درنو لیدونکو سلام، زه عابد احساس یم. د افغانستان سیمه ییزې اړیکې، اقتصاد محوره اړیکې څه دي؟ د مرکزي اسیا سره د افغانستان د اړیکو اهمیت څومره دی؟ کوم فرصتونه په دغه اړیکو کې د افغانستان لپاره شته دي؟ د کومو پرمختګونو او د دغه اړیکو د لا پراختیا شونتیا شته دی؟ د سیمه ییزو اړیکو له امله افغانستان کومې ګټې وټې ترلاسه کولی شي او د دغه اړیکو د پراختیا لپاره څه ډول سیاستونو ته ضرورت دی؟ پر دې مهمو ټکو د بحث لپاره را سره نن په سټوډیو کې د اقتصاد خپرندوی مشر، شنونکي او په اقتصادي برخه کې د ګڼو تحلیلونو او شننو لیکوال ښاغلی محمد آصف ننګ صاحب دی. د ننګ صاحب تازه کتاب هم په همدې برخه کې چاپ شوی دی او زما په لاس کې دی، د افغانستان سیمه ییزه حکومتولي. نو له ننګ صاحب سره به په دغه ټولو ټکو باندې غږیږو. ننګ صاحب سټوډیو ته هرکلی درته وایو. او سلامت سلام وړاندې کوم تاسو ته درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. ننګ صاحب بحث له همدې راپیلو چې د افغانستان سیمه ییزې اړیکې او بیا اقتصاد محوره اړیکې څومره مهمې دي او همدغه اړیکې دي چې د سیمې سره موږ په ښه ډول باندې وصل کولی شي که نورو برخو ته اړتیا ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. افغانستان د راپورته کېدو لپاره په اصطلاح دا اوس چې دغه اصطلاح ډیره استعمالیږي چې یو ملک څنګه راپورته کېږي، څو مسلې ډیرې ورته حیاتي دي. ځینې ملکونه دي چې کم شی لري په لاس کې او په جوهر کې چې هغه پې راپورته سي. مثلا ریګستان د څوک اوبه لري تروشي دي، هغه په درد یې نه خوري. څوک ځنګلونه ډېر لري لکه د افریقا کې او دې جیو کې. څوک منابع نه لري، دا سرچینې او معدنونه نه لري او دا شی. افغانستان یو ډېر څو اړخیزه منابع لري یا ډېر لاسونه لري چې ته پې ودرېږي، ډېرې پښې لري چې دی پې ودروي. مثلا معدن یوه برخه ده او سیمه ییزه اتصال یا ریجنل کنیکټیویټي چې موږ ورته وایو په دې اصطلاح کې. سیمه ییزه اتصال د افغانستان لوی جوهر ده او د سیمه ییزه اتصال هغه نور جوهرونه چې په منځ کې دي هغه شراکتونه دي. مثلا ته په زراعت کې شریک پیدا کوای سي، په اوبو کې پیدا کوای سي، په ټولو منابعو د معدني سرچینو کې، طبیعي منابعو کې، په دا ټولو کې ته پیدا کوای سي. بل دا سیمه چې ده دا که په ټوله کې دا ټوله سیمه وګورې د همدغسې کنیکټیویټي یا ریجنل کنیکټیویټي یا سیمه ییزه اتصال د دې په محور باندې که دوی سره ملګري نه سي هېڅوک وده نه سي کولی، نه تاجکستان، نه ایران، نه پاکستان، نه دا نور ملکونه منځنۍ اسیا کې، دا تران تر روسیې پورې که دا انډیوالان پیدا نه کړي په اقتصادي لحاظه چې ټول سره راپورته سو او که یو پورته کېږي دا بل پاته دا تر ټولو خطرناکه ده. د افغانستان په حصه کې یا په دا سیمه کې دا 15 لسیزې تقریبا 15 لسیزې څه کم دا سیاست چلیدلی ده چې دا بل وغورځوو نو موږ به راپورته سو، ها بل وغورځوو نو موږ به راپورته سو. در حال چې داسې ده چې د اتحادیې د اروپا ثابته کړه چې په اروپا کې هغه ټیټ ملکونه چې 14 شاوخوا داسې ملکونه وو چې هغوی لاسنیوي ته ضرورت درلودله، اما په غړیتوب سره دوی راپورته سولو، لاس یې ورکو. اما اروپا خو منابع نه لري، معدن نه لري لکه موږ او تاسې. لکه ته اوس د دنیا تر ټولو لوی ملک چین ده، تا په مساینه کې در سره شریک کړی ده، په قشقري کې مثلا آمو دریا کې له موږ سره شراکت لري، یا څه دې ته ورته پروژې شاوخوا دوی لري چې حرارتي برېښنا ایجادوي دا د زغال سنګ نه، زغال سکرو ډبرونه دغه کې دی ملګری ده. مثلا ته که دغسې لیک لاس پورته کې دا ښه به دا و چې پاکستان او ایران زموږ ستراتیژیکه شریکان وای، دا به ډېر ښه و. یعنې تر ټولو مثالي او ښه حالت دغه ده چې دوست پاکستان او دوست ایران موږ درلودلی. بیا دا تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان چې ده دوی د ضرر والا نه دي، دوی هر وخت ته چې ته څومره پورته کېږي دی د ډېر ملګری کېږي. نو دې خاطر زما په نظر سیمه ییزه اتصال دا د افغانستان لپاره ډیره حیاتي ده، ځکه چې ته ډیره منابع لري خو بې شریکه خوړای نه سي.
بې شریکه یې رایستی نسې نو زما شریک چې ده په داسې مینه پرته بل څوک کېدی نسي. مثلا امریکا نسي کېدلی چې له هغه لرې قارې نه راسې دلته تا ته په لیتیمو کې یا نیبیم یا پګمتایت کې تا سره د معدنو شراکت وکړي. د معدن مصرف څو تریلیونو ته رسیږي په یو زمان کې، نو د دې د استخراج خو ته روپۍ نه لري او بل څوک مثلا مثلا کې 2-3 میلیارډ ډالر د دې استخراجي صنایعو باندې مصرفېږي. یا که داسې اجیګک ته ته لاړ سې، اجیګک کې ته چې 3-4 میلیارډ ډالره پانګونه د استخراجي یا د تعدین مرحله یا صنایع استخراجي چې ورته وایو چې په دې کې ته مصرف نه کې نو ته خو ته نه لري، نو جیب دی خالی ده او دا به شریکه نه کیږي. دا معامله داسې لویه ده. نو ته زما په نظر باندې لري ملکونو که موږ هېڅ له موږ سره شراکت ونه کړي نو داسې لوی ده موږ ته د سیمې لوی لوبغاړي پاتې کیږي، لکه روسیه ده، لکه چین ده، لکه هند ده. مثلا دا باید په شراکت کې راګډ کو. هند موږ ته ډېر ښه شریک. نن صاحب یوه خبره چې ډېره په بحثونو کې یادېږي کله چې د سیمې خبره راځي، د ګډو ګټو هیوادونه، د مشترکو ګټو هیوادونه، دغه مشترکې ګټې څنګه تعریف کو؟ کوم ټکي دي په دې مشترکو ګټو کې؟ څه دي مشترکې ګټې څه دي؟ دغه د مشترک المنافع اصطلاح چې ده دا د دویم نړیوال جنګ نه وروسته را پیدا شو، ځکه چې دلته د متفقینو او متحدینو سیالۍ وسره څوک امریکا ته څوک شوروي اتحاد ته په دې دوه بلاکو کې د تقسیم لپاره لاړل. هغه پکې سنجش وکړو چې یاره زه له امریکا سره ښه یم. مثلا پاکستان سنجش وکړو چې موږ لپاره امریکا ښه ده، بل نور هم دغه سنجش کړی و. ایران هم همدا سنجش کړی و چې امریکا تر ټولو بهتره ده. اما سوریه، عراق، دې خواته مصر، افریقا طرفو ته دوی ویل چې نه روسیه شوروي اتحاد ښه ده. افغانستان مجبور سو شوروي ته لاړ، خوښېدو یې نه دې خواته تلای سوی نه ده بلې خواته منو چا نه. یعنې تاسې وګورئ په 1960 کال کې پاکستان دغسې بندیز په موږ ولګوو. اوس د پاکستان د بندیز 2 کاله پوره کېږي، دغسې بندیز یې ولګوو 18 میاشتې. موږ دا لاره چې بنده سوه خو چابهار ته لاره نه وه، موږ هغه وخت کې دا لارې لا دومره فعاله نه وې. نو دې خواته ټوله اعتقاد موږ د تجارت او ترانزیت دا په پاکستان وه چې بند سوه نو ډوډۍ ورکه سوه. موږ لاړو شوروي اتحاد داسې منځنۍ اسیا او دغه لارې ته، دوی ته مو ویل چې یاره ته وړو راکه، ته غنم راکه، ته دوا راکه. زه خو لکه دا نن چې ده حالت موږ یې شوروي ته ور ټیل وهلو، نو هغه ته لاړو. انتخاب هم نه و د موږ، انتخاب مشترک المنافع وه. یعنې موږ په اصطلاح عدم انسلاک غورځنګ چې بل نوم یې ده په اصطلاح د دې دوی په دې کې لاړو. یا دا د خیر دا لږ مختلفه څه دي، خو کامن ویلت او دا څه چې دي دا دواړه ډېر په یو فارمټ کې سره تللی شي. عدم انسلاک هغه غورځنګ و چې موږ به نه له شرق سره یو نه به له غرب سره یو، هغه ملکونه پاته سو. نو دا منطق چې ته وایې چې که موږ یو مشترک المنافع په بل فارمټ کې په نوي روح کې په اصطلاح را پیدا کو چې د دې زاړه کالبد او د دې څه لپاره په اصطلاح ساه ورکړي، پکې ژوند وچلوي، هغه داسې کېږي چې ته سیمه ایزتوب ریجنلایزیشن سیمه ایزتوب ته لاړ شي. یا هغه څه سیمه ایزتوب کې زمونږ ګډ همپالنه، سیمه ایزه همپالنه هغه ګډ چې دي مونږ چې زمونږ د ټولو د هغه اقتصادي پرمختګ او زمونږ د راتلونکي د بریا لامل کیږي، هغه مشترکات څه دي په دغه؟ اول یو مشترک دا ده چې ته باید په د بیلټ اینډ روډ انیشیټیو کې بیارای کې ته غړی سې. د چین یو پروګرام ده د لار او کمربند، یو لار یو کمربند. دغه کمربند کې اوس چین موږ وصل کړي یو، وصل کویم. درګرد وایي پسفیک کې هم تاسې د ما د لارې برخه یاست، موږ هم وایي چې د یو لارې برخه سو. نو ترانزیتونه په لویه معنا که زه درته ویم نه تنها دا مې چین یاد کو، خو ترانزیتونه زموږ افغانستان د وچې پل یو د جمهور رئیس اشرف غني په تعبیر. یعنې موږ دا وچه سیمه سره وصل کوای سو، بیا موږ وصل کیږي نه. خلک په دریابو باندې اتکا کوي، اما دا سیمه په وچه باندې اتکا کوي. که زه پل سمه، ترانزیت سم، دهلیز سمه، دالان اقتصادي، نو بیا شریکان ډیروای سم. چین
د تیلو تنده دا ډیره غټه لري. دا د ایران د دریاب اوس ورته ثابته کړه چې د هرمز تنګي او د امریکا جګړې په دې سیمه کې د اسرایلو دته دا تکلیف پیدا کو. یعنی هغه تیل چې د په 29 ورځو کې رسولو هغه د 2-3 میاشتو ته ورسېده. نو د اقتصاد 2 میاشتې تاخير معنی دا ده چې په کال کې نیم کال تا کار کړی ده. نو چین ته دا د برداشت وړ نه ده. په چین کې نیم ساعت هم برداشت قابل نه ده. دوی دا ورځې سره راکموي. نو دا اتصال که په واخان دهلیز باندې په دالان باندې راسي دا کېږم دا مطمئن اوسېږه. یعنی ما یو وخت تحلیل کړی وو خو ما ډېرې شننې لوستې وې. هغه ټول په دې فیور کې ولو چې واخان سره چین علاقمندي نه لري. نو ما ویل د علاقمندي د تندې پورې اړه لري. ته چې تګی سې ته چې وږی سې اشتیاق دې پیدا کېږي. دا داسې ثابته مسله نه ده چې ته به موړ یو پدیده پیدا کېږي چې تا وږی کوي. اوس پاکستان په ما تحریم ولګو بندیز یې ولګو دی وږی سو. اوس وایي چې څنګه یې بیرته خلاصه کړمه. دا ثابته پاتې کېږي نه. دا متغیرات دي ثوابت نه دي. نو ښه دا ترانزیتونه په مجموع کې چې منځنۍ اسیا یې لري دې خواته په موږ باندې له پاکستان سره له اوبو سره ګرمو اوبو سره چې دوی وایي داسې چین له ایران سره لري داسې چین له ترکیې او عربي نړۍ سره لري. دا د لارو تجارت چې ده دا اوس بیرته ثابته سوی ده چې هوایي دهلیزونه چې دي دا ډېر تاواني دي. دا قیمت د محصول لوړوي او غریب ملتونه په دا شاوخوا کې پراته دي آیا اخیستی نه سي. دومه مسله د بحري گنجایشات آسیب لیدلی سي. د بحر مسلې ډیر مشکلات نورم لري بخصوص د ما لپاره. زه وچه میوه چې صادروم په بحر کې هند ته وړای سم مشکل نه ده. بیا پاکستان هم اما دا نه مخلي کیفیت یې خرابېږي. د کرتو کیفیت خرابېږي. د هر شي کیفیت خرابېږي. د تازه میوې خرابېږي. دا بحر ده. دا ټول له نم نه ډک ده. که دا بحري تجارت هم ډېر فایدهمند نه ده. بل تجارت چې تا ته پاته کېږي چې دواړو کې موږ ډېر ښه روان یو. یو د وچې ده چې دې ته ډېر طرفدار ده. په وچه کې ته د موټر تجارت لري او ته د لکه ترانس افغان د اورګاډي د پټلۍ چې موږ له دا سیمې سره اوس شروع کړی ده له تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان سره. چا سره افغان ترکمن څه لرو له ایران سره په خواف کې لرو یا دا ترانس افغان لرو له تاجکستان او ازبکستان د ملکو سره دا پورته قزاقستان او قرغیز سره په همدې ترتیب. دا ډېر ګټور ده. نو ته که موږ دغه څه ته تحقق پیدا کو بیا له موږ نه دا د نن مجبوریت چې نن تا لار را باندې بنده کړه بیا به دا لارې لس دي. خو که لس لارې دې جوړې کړې بیا ته محتاج نه پاتې کېږې وږی کېږې نه. او که بل درېیمه مسله د شراکت ده د ترانزیت او د دې نورو مسلو نه ما سوا. شراکت دا ده چې اوس منځنۍ اسیا کې موږ د ګاز ضرورت ډېر لرو. هغې ته د ترکمنستان نه به دا ګاز اخلو. دا ګاز ټاپي که موږ وصل کړي تر هندوستانه نو دا د سولې پروژه سوه. خطا ته چې یو شی کې ښه ارزانه پریمانه ګاز را روانې ایران پاکستان 50 تر 55% په کال کې د ګاز کمښت لري او هند هم همداسې ده. نو دوی دا ټول ډېر قوي اړتیا لري دې ته. کنې فابریکې سقوط کېږي په زرګونو فابریکې د ګاز د سون د انرژۍ په نه سبب په پاکستان کې سقوط شوي دي. نو زما په نظر دا شراکت د ترکمنستان سره د ګازو دا موږ سیاسي شراکت هم بیایي او انډیوالي ته هم بیایي. د منځنۍ اسیا سره لکه دا اوس چې موږ څه لرو کاروبار د غذا په برخه کې زراعت که زه ویم په دې برخه کې ډېر لرو. د موږ منابعو کې علاقمندان ټول ډېر دي. اوس له دې جنګ چې په اسرائیل او امریکا په ایران وکړو په ایران کې د شراکت تنده له افغانستان سره یا ضرورت هغه زیات شوی دی. نن صاحب دغه د افغانستان تاسو ویل چې د وچې پول او د وصل نقطه ده. د دغه وصل د نقطې اهمیت موږ په څه باندې زیاتولی شو؟ آیا دلته د لویو لارو په جوړېدلو باندې د ریل پټلیو په یو ځای کېدلو باندې د تجارتي اډو په جوړېدلو باندې د مشترکو بازارونو په جوړېدلو باندې په څه باندې موږ دغه خپل اهمیت ثابتولی شو هغه د کاغذ د مخ نه عمل ته څنګه راوړی شو؟ ضربې دا وي یعنې موږ په لوی شراکت کې د سیمه ییزه همپالنې کې ما خو هغه تیر کتاب د افغانستان اقتصاد محور او حکومتولي هغه ټوله په همدې متمرکزه کړې وه چې موږ له د سیمې سره د اقتصاد محوري کې څو شیان لرو. یعنی دا کتاب کې داسې ده چې ویلي دي
اقتصاد محوري دا ده چې ته زیربناو باندې په لارو باندې په سړکونو باندې چې دا د تا ترانزیت او تجارت ته فروغ ورکوي په اصطلاح د پاکستانیانو دا درته غټوي په دې باندې ته ډېر تمکین وکړي. افغانستان له 3 لسیزو په اصطلاح 3 پیړیو ټول تلاش یې دا و چې په ابریشم او لاجورد کې دی د لارې خاوند سي خو جګړو نه ده پرېښی کشمکشونو نه ده پرېښی د لویو قطبونو یا قدرتونو ټکر هغه موږ خراب کړي یو. موږ خپله د غربت نه خراب نو په غربت او د بیچارګۍ د دې زیربنا د ایجاد لپاره اقتصاد محور او حکومتولي پکار ده. دا یو لوی بحث ده. زه په همدغه اختصار وایم که بیا پوښتنه وه بیا به زه تشریح کړم. بله مسله دا ده چې د افغانستان او له دې سیمې سره چې کوم حالت په دې دومره قرنونو کې تیر سوی ده هغه د شراکت نبود و. بې شراکته چا نه ده کړی. هر یو یې لري له ځان سره یو له بل سره. ښه پاکستان او هندوستان او چین څومره سره ټکرونه لري. دی سرحدي مسلې ډېرې لري. خدای په دې تجارتي شراکت باندې ویلي دي چې دا به په دې تبدیل کړو. یو جمله به زه لنډه دا ټول تعبیرونه به درته رالنډ کړم چې زیربناو د تکمیل لپاره او د پانګې د موندنو لپاره دوه شیه موږ کمبود لرو. پانګه نه لرو، زیربنا نه لرو. کنې شریکان به اوس به دا موږ پل او دا د اتصال په دهلیز باندې تبدیل سوي وو. نو زما په نظر د پانګې د موندنو لپاره اوس هغه زمانه نه ده چې 50 کاله مخکې وه. اوس پانګه ډېره رشد ایسته اما 2-3 شیه تا سره په لاس کې نسته. ښه رقابتونه نړیوال دا موجود دي د لویو قدرتونو. دا رقابت هم ترې زیږولی ده هم یې ادوانتج زیږولی ده. هم یې ځینې ملکونو ته په ګواښ تبدیل سوي دي، ګواښمن کړي دي. مثلا که زه احساس کومه چې که زه چین ته نږدې سم نو امریکا مې وږي، که زه شوروي ته نږدې سم روسیې ته نو امریکا مې وږي. شاید یو اعتدالي حالت په دې کې موجود وي. اوس دا پاکستان له همدې نه دا ترې په ادوانتج په امتیاز تبدیل کړی دی. دا ته په مزیت باندې تبدیلواسي، یعنې ته ګواښ څنګه په مزیت تبدیلواسي. دا د نړیوالو قدرتونو رقابت دا موجود ده. رقابتونه ستا دا ختمیږي هم نه، خو د دې رقابت په نتیجه کې ته دا د تا د مدیریت، ستا د خیراتمندۍ، ستا د رهبرۍ پرې یو سړی لري. خپل ملت دې در پاته ده، در په غاړه ده. ته دا په تریت کې اچوي، په دې ګواښونو، جګړو، تصادم، ټکرونو کې اچوي، او که په دا مزیت، امتیاز، شراکت او په دې کې اچوي. دا نو د مدیریت مسله ده. هغه ته ما نوم ورکړی ده سیمه د افغانستان اقتصاد محوره حکومتولي. هغه تیر کتاب کې چې ما پې بحث کړی دی چې دا تاسې وګورئ و حکومت مشرانو په دې کې 4-5 داسې بحثونه دي چې تاسې په درد خوري. د شراکت لپاره پوتنسیالونه معرفي سوي دي چې دغه شراکتونه که تاسې وکئ دا به ډېره درته ګټوره وي. او هغه ګواښونه، تصادمونه، ټکرونه تاسې کوای سئ په تعویق یې واچوئ. زه په دې پیږم هم په دې موقف کې د سرحدونو او قبایلو وزارت د معین په توګه چې په همدې برخه کې مې کار کړی ده، په دې پیږم چې موږ د ډیورند مسله د موږ او د پاکستان ترمنځ د خفګان سبب ده، خو د ټکر سبب نه ده. یعنې دې ته موږ دوه شیه وایو، د خفګان زون او کانفلیکټ زون. ته د ټکر زون، ټکر کېدای سي ټي ټي پي د ټکر سبب وي، اما ډیورند نه ده تر اوسه. د موږ موقعیت جغرافیایي د خفګان سبب ده د پاکستان لپاره، خو د ټکر سبب نه ده. ټاپي دی اوس نه را سره شریک کېږي، برق دی نه لري، 40% برق دی موجود ده، 80 کمبود لري. کاسازر د ته برق ورکوي، د برق خو کاسازر خو د موږ پروژه نه ده، دا د پاکستان ده. او دا ټاپیم چې ده د پاکستان او د هند ده. د موږ پکې سهم ډېر وړوکی ده. دوی په خپله تنده لري، تږی ده، اما د دې خاطره چې ما ته آسیب ورسوي. ښه دا د ضرر او آسیب سیاست که د متبادله ګټو هغه تا چې مخکې یاد کو مشترک المنافع که په دغه باندې تبدیله سي، دا مدیریت ته ضرورت لري، رهبرۍ ته ضرورت لري، سنجش او کتاب او کاغذ ته ضرورت لري. د دې ضرورت موږ څنګه زیاتولی شو چې د سیمې هیوادونه اوس که موږ ووایو چې دا موږ په د سیمې هیوادونه موږ د دې ګټو په تعریف راغونډ کو یا یې د ګټو په یو تیزس راغونډ کو، نه چې دا د ګټو په ضرورت څنګه راټول شي. ښه زه یوه خبره کوم، تاسې که بیا پکې کټوله.
د دې دپاره یو آزمون شته. ته باید انتخاب کې. ته په افغانستان څو وارې انتخابونه کړي دي. یا وارې موږ له شوروي سره د تګ ما درته ویل چې هغه مجبوریت موږ دوی ته وروستلو. افغانستان کې دا کمونیزم یا کمونستان دا تر اوسه تر دا نه دا کمونیزم درته تشریح کوی نسی او دا اخوانیزم د مقابل جانبې دا اخوانیزم درته تشریح کوی نسی. دا یو اسلامي ورورولي یو ګلوبل فارمټ و لکه کمونیزم چې یو ګلوبل فارمټ ده. اما دوی مالکان نه دوی فکري تشریح درلودله نه دا بل طرف. موږ ته تاوان وکړو 2 میلیونه ککرۍ پکې لاړې په دې انتخاب کې غلط انتخاب یا صحیح انتخاب. بله مسله دا ده چې ته او دا یو فارمټ مو خپل نه ته که اوس مذهبي افغانستان انتخاب کې دا به ته انتخاب ده، یعنی زه د دې بحث نه کوم. اما ته دا انتخابوي چې په دغسې یو مذهبي انتخاب کې دا د سیمې هیوادونه چې نه د امریکا تابع دي، اوس دا د سیمې د موږ د سیمې چار اطراف هیوادونه دا لوی خو دنیا خو دغومره ده چې چین او هندوستان او روسیه یو ځای کې نور دنیا کې څه شی پاتې کېږي. خو دا هم د تا سره ملګری چې نه ده. ته انتخاب وکړه چې اقتصاد محور او حکومتولۍ او شراکتونو پر بنسټ له دې سیمې سره زه دا وطن ته یو راپورته یې کمه که راپورته یې نه کم. که دا د هدف وي نو ګرو اپ یې که پورته یې که راپورته یې که در سره دا یو مرحله کې به بیا چې کله راپورته سوې شراکتونه دي جوړ بیا بیرته ته لاړ شه مذهبي رجحان ته دي. د مرکزي اسیا سره اقتصاد محوره سیاست او یا زمونږ اړتیاوې او د هغوی اړتیاوې او د دې سره شریکول دې څومره فرصتونه رامنځته کړي دي، څومره فرصتونه یې برابر کړي دي او څومره یې هغه سیاسي اړیکې جوړې کړي دي؟ زه به یو مثبت باندې تعبیر باندې لاړ سم، ډېر منفي ته نه ځم. دا ډېر ښه حالت ده او په شعار کې او په ویناو کې چې اسلامي امارت مشرتابه یادوي دا ښه خبره ده. او په پریکټیس کې هم که ته وګورې په عملي پراګماتیکه سیاستونو کې دا کار ډېر تطبیق شوی ده. د ما ازبک لرمه، ازبکستان سره ښه انډیوالي لرمه. دا که د یو نسل دلته د ما د تړون په اصطلاح یو کړۍ راته ایجادوای شي او تاجکستان سره یې زه په تاجک، له ایران سره په فارس باندې، په پښتون سره په پښتون باندې، ترکمن سره په ترکمن باندې، له ترکیې سره په ترکمن، یعنی ته د له چین او منګولیا او له قرغیزستان سره زه قوم لرمه. نو د تا د پیوند لپاره خو ډېر ډېر مشترکات او پوتنسیلونه یا ظرفیتونه شته چې تا وصل کې. نو اقتصاد محوري د شعار په حد کې هم زه منم ډېر ښکلی شعار ده او د دې پریکټیس په حد کې د امارت اسلامي اراده کې هیڅ شک نشته، په ښه والي کې هم شک نشته. اما هغه شی چې ورته پکار ده، اما چې درته یاد کړو چې د کور جوړونې لپاره یو 15 شیان پکار دي، اما ته د یو ډبره لرې، یو ملکیت لري، نور یې ته نسې څه کولی. دا باید پوره کړو. نن صاحب اوسنی حالت چې څومره لیدل کېږي، تحلیلونه ګورو، خبرونه پې ګورو، په تېرو 4-15 لسیزو کې یو بهترین حالت دی د مرکزي اسیا سره. بندرونه خلاص شو، ریل باندې کار روان دی، په ټاپي کا سازر او په دې باندې او لاجوردو لارې سره وصل کېدل او په دې باندې پوښتنې ځان ته کوو. دغه کوم پرمختګونه چې اوس شوي دي په د څو لسیزو نه بسیاله دي او غوره دي. یو څه به مجبوریتونه هم پکې وي، یو څه به هڅې هم وي چې دا کار شوی وي او د دې وخت ضرورت هم دی. بل تاسو ویلې چې دغه عصر او دغه وخت هم اوس د دې تقاضا کوي. خو بیرته په منطقه کې هلته یو آزاده پالیسي ده د تجارت لپاره، که هغه په ازبکستان کې ده، که په ترکمنستان کې ده، او حتی قزاقستان هم اوس په دې هڅه کې دی چې دوی د یو آزاد سوداګرۍ لپاره پالیسي وړاندې کړي تر څو پورې هلته پانګوال راشي، تر څو پورې هلته پانګونه وشي. دغه حالت چې اوس رامنځته شوی دی، د دې یوه لنډه ارزیابي څنګه کوئ او د دې د پاللو دپاره او د دې د پرمختګ دپاره موږ څه باید وکړو؟ یو مسله وه پخوا په شوروي اتحاد کې چې کله سقوط ته نږدې سو، نو د ګرباچوف دوره وه، هغه یو د په اصطلاح تیوریسنانو د شوروي اتحاد د ګرباچوف د ټیم راپورته سو، دته کېناستل، وایي دا وضعیت ښه نه ده. دا خبره په شوروي اتحاد کې نه سوای کېدلی، رژیم کلک و،
ډېرې وینې څښلې وې. نو دی ویل چې ملتونه یې تسخیر کړي وو، 21 ملک یې نیولي وو. نو چا جرأت نه کاوه چې ووایي چې دا ویلې د ګلاسنوس سیاست یې را مطرح کړو. ګلاسنوس فاشګویي ته وایي، رښتیا ویل. که دغه رښتیا ویلو نوبت ناوخته سي، هغومره ته په خطر کې لویږي. نو ده ویل چې د شوروي اتحاد چې د دې دومره ملکونو د له دنیا سره ټکر یې کړی، له غرب سره، له امریکا سره، دا داسې ده لکه پوقانه، د غباره ورته وایي، څه ورته وایي، دا چې په یوه ستن ولګېږي، په یوه ستن باندې دا چې وي ټوله ختمیږي. د روبلو همداسې سو، د روبلو قیمت یوه بوجۍ به دې وړله $1 به یې درکوو. د شوروي روبل ارزښت یې دومره لوېدلی و. فقر په دې کور دننه کې دومره زیات سوی و، خو سرکار ویل چې ګورې خوله پورته نه کوي، ونه غږېږي، منفي خبره ونه کوي، کنې ستونی دې در پرې کوم. همغسې کېدل. ډېر دارونه او ډېر ککرې هلته پرتې دي چې ته یې راویښې کې درته وایي چې زه په دې پرې سوی یم. هغه وخت شوروي ړنګ سو، دا پسې دی نه منله. نو بیا د شوروي بخت کې ښه و چې دا لوی ملک کې بوریس یلسن راغی ګورباچوف نه بعد. هغه چې راغی د هغه د ریفورم یا اصلاحاتو سیاست غوره کړو. ویلې چې دلته صحیح ده، د خلکو صحیح ویل، موږ باید ریفورم وکړو، اصلاحات وکړو. دلته کډی ده، دلته ګریوان څیري ده، هلته دلته خرابي ده، دلته د موږ لوږه ده، فقر ده، بیچارګي ده، هلته موبو بچي سوي دي، هلته ده. د ریفورم د دې ریفورم په نتیجه کې ګرو اپ سوه. بیا شوروي ولاړه، پارچګي راغله، امانه دشمن ازبکستان، هغه 21 ملکونه چې شوروي نیولي وو، یو هم نن د روسیې دشمن نه ده، ټولې ملګري دي، منفي اوکراین. دا تازه کیسه ده. ښه د اوکراین بحث هم نه کم. زه درته وایم چې که ته ګلاسنوس سیاست یو مرحلې ته لاړ نه سې، ما ته په جمهوریت کې زه وزیر هم وم، والي هم وم، معین هم وم، مقاماتو مې هم تېر کړي دي. دا خلکو به ویل چې وضعیت هم خراب ده، د کلي خلک وږي دي، درنه ناراضه دي. موږ ویل دا ته څنګه وایې، ته خو مخالف یې، دا خو ته دشمن یې چې داسې خبره کوي چې د وضعیت درنه خراب سوی ده. تر څو چې دا شړېده تر کوره راغله. که موږ رښتیا خبرې ته غوږ نیولی وای، وضعیت به مختلف و. که موږ عیبونو ته د ریفورم جامه نه وای ورغوستې، د اصلاحاتو دا کډي، دا عیبونه دا هم پټ کړي نه وای، ګنډلي نه وای دا څیرې ګریوانونه، دا به موږ په اصطلاح یو طرف ته تللي وو. مګر موږ دا یو شی موږ مات کړو چې نه دا غلطه ده. یو بله مسله هم زه درته ویم، ډېر واک خو د بهرنیو و، امانن خو واک د بهرنیو د چا نسته، زه خو یې نه وینم چې واک مالک هم ته یې، د ملک مالک هم ته یې. وایي ازادي مې جوړه کړې ده، خلک د شپې هم تر قنداره ځي، زه په خپله ګرځم په موټر کې، په شخصي موټر کې ګرځم ټول افغانستان کې، په لاره کې مې هم شپې کړي دي. اما وطن هم ټول خلاص کو، خو په نیم مخلوق هم دا وطن بیرته بند کړی ده. جنت ده، اما ښځه یې نسي لیدلی، د ما مور یې نسي لیدلی، زما لور یې نسي لیدلی، د ما نیم بچي یې نسي لیدلی. لږ ترحم وکړه. نن صاحب مخکې ما په پوښتنه کې مې د فرصتونو خبره وکړه چې دلته دغه حالاتو، دغه د اړیکو پراختیا، دغه بسل کېدو کوم فرصتونه رامنځته کړي دي چې د هغې نه افغان سوداګر هم ګټه اخیستی شي، د هغې نه د افغانستان پانګوال هم ګټه اخیستلی شي، د هغه نه دلته د افغانستان فابریکه هم ګټه اخیستلی شي، دلته د افغانستان تولیدونکي هم ترې ګټه اخیستلی. کوم فرصتونه چې دغه حالت رامنځته کړي دي که هغه تشریح شي او موږ لا نور د هغې نه څومره استفاده وکړو. خو ما د کور دننه بحث چې ده، کله بیرون نه بیرون تحلیل ونه کې، یو کورنی تحلیل وکې. که خوږه خبره دا وي چې دلته دا د ثبات او د امنیت عناصر چې بشپړ سوي دي، دا ډېر لوی ظرفیت ده. دا چې امنیت راغلی ده، یو تاجر مزار ته هم تللی سي، هر ځای ته تللی سي، جګړه هم نسته، جنازې هم نسته، دا ډېر لوی فرصت ده په خپله. د پانګونې لپاره بیا یو بل شی هم پکار ده چې هغه تسهیلات دي، یعنی د دې ته کلاود وایي، سیکورټي کلاود. نو دا صحیح ده، دا ایجاد سوی ده، امنیتي اطمینان وجود لري. اما یو بل شی چې ده، هغه ته د فرصتونو
او سهولتونو ایجاد ده. سهولتونه دا دي چې ته قوانین جوړ کې ما ته وایي چې دا د تایم ټکس معاف سو، دغه معاف سو، دا برق ده چې در ومې غځوو، دا سړک ده چې د تا تر کارخانې پورې ده، دا گنجایش د دې مسته دا واقع بینانه که ووایو لږ پانګې ته ضرورت لري او د امارت اسلامي صندوق کې دومره پانګه نسته چې ټوله دی پوره کړي. نو دا یو ملي مشارکت ته ضرورت لري. ملي مشارکت دا معنی چې ته د کوم کار چې نسې کړلی هغه در سره د ولس سره د خلکو سره شریک که. مثلا ځمکې دې په ننګرهار کې ورکړي دي، فارم د اډې دا یې تقسیم کړو 50 جریبه 100 جریبه. په هرات کې دا کار سوی ده، په مزار کې سوی، سبا د قوشتېپې په چاره طرف باندې همدا شراکت کیږي. خلکو ته وایي چې راځئ ویې کوئ، 60% ما ته راکړئ، 10% ما ته راکړئ، 90% ته کور ته وړه. دغه باندې ته کولی سې چې دا پانګه جنریټ کړې، دې ته د کپیټل جنریشن دا ته کولی سې. ښه دا بل مسله ده. بله مسله د حمایتونو د دریمه برخه. ته چې وایي چې د دې فرصتونه ایجاد سوي دي، ښه صحیح. دا مې درته ویل چې سهولتونو ته د پانګوالو ضرورت ده. هغه سهولتونه چې هر شی دي 8 شیان دي. یو بل شی ته حمایتونه وایي، ملاتړونه. ملاتړ چې د هغه قانون ده چې دی سړی دی پوه سي چې ته دی ملاتړ لري. مثلا که دی قانون اول حمایه کوي چې زه په قانون کې ما د پانګونه کړې ده، اوس به تاوان راکوي، چې که ته اوس فرمان بدل سو د ما تاوان به راکوي، بیا تاجر پې منډه وکړي، هغه بیا ته پیږي چې ولا تاوان مې سته، نو پې بند نه ده. دې ته ملاتړونه حمایتونه وایي. قانون د تا حمایه کوي، شهروندي د تا حمایه کوي. او بل په داخل کې مثلا د تا شرکت ته کمپنۍ غواړې جوړه کړې، فابریکه دې جوړه کړه، خو سرمایه گذاري کوي د دوا فابریکه ده، لکه دلته چې د سنو فارما ده او افغان فارما ده او نه پوهېږم څه شی دي، 10-12 فارماوي دي، ډېر ښه کار یې کړی ده. د دوا تعداد هم ډېر کړی ده، ډېر خوندور کار روان ده. د پاکستان ډېره دوا افغانستان با کیفیته دوا اوس ترې لري، تر ایران نه هم با کیفیته لري. دا د ټخي دوا ده، ډېره بهترین شی جوړ کړی ده. د فابریکې کې ما تاوان وکړو یا تا تاوان وکړو، نو ته دې ته بلاوټ وکړې. بلاوټ په اقتصادي اصطلاح کې یارانې پولي ده. ما ته بیرته له خزانې نه روپۍ راکړه، زه د 2 میلیونو تاوان مې کړی ده. یا دلته د تا فابریکې اور واخیست، $1 میلیون دې تاوان کړی ده، ته بیرته بلاوټ وکړې، یعنې یارانه ورکړې چې ته دا تقویه کړې. د دې مددونو یا بلاوټ یو فایده ده، دا لږ اقتصادي بحث ده، مالی په اصطلاح سیاستونو دي، پولیس سیاستونو سره اړه لري. اما ته ګوره، زه واړه دوکانونه دي په دې ښار کې، غرفې ډېرې دي که دوکانونه ډېر دي، کراچۍ ډېرې دي، ټول سړکونه یې بند کړي دي. اوس سړک ته که هر څه بل وکړي، دا ولې؟ دا مجبوره ده. دغه د کراچۍ وال سړی، د دې ریړۍ وال سړی ته په دوکان تبدیلوای سې که نه سې کولی؟ زه یې کولی سم. دی اوس د 10,000 روپو باندې کار کوي یا په 60,000، دا که ته 2 لکه ورکړې خو دوکان وال سو، که 15 لکه ورکړې خو د دوکان وال سو. اما که 2 میلیونه ورکړې بیا خو تاجر سو. ته که تاجر سي یو سړی، اوس د دې 3,000 غرفو وال نه ته 50 اخلې، خو که د 1,500 یې بیا به 1500 روپۍ مالیه اخلي. اما که د 15 میلیونو ورکې بیا به ته 50,000 مالیه اخلي. نو د تا دولت ته مټ دې غواړي چې دا خزانه دې بیرته ډکه سي که نه؟ ډکېږي. دا د اسلام حکم دا ده، که لا یکونه دولة بین الاغنیاء منکم، چې تاسې دا پیسه په تداول کې، په جریان کې واچوئ. دا سرکولیشن ده، سرکولیشن اف منی، دې کې واچوه، دا به راځي. دا ته پړسوه دلته یې ورکوه چې وپړسېده تا خزانه، بیرته یې دلته ورکه، بیرته هلته خلک پیسه پړسېږي، بیا د پړسوب نه بیا ته بیرته غټه پیسه را ترلاسه کوې، بیا خزانه پړسېږي. یعنې بیت المال ډکول واجب شرعي ده د حکمران لپاره، اما دا میکانیزم غواړي، دا یو سرکولیشن چرخه ده چې هغه ته نو له دې سره څه کېږي؟ نتیجه یې څه ده؟ فقر ورکېږي. کاد الفقر ان یکون کفرا. شرعي احکام ټول کتابونه آسماني په دې راغلي دي چې ګورئ فقیر نه سئ او فقر باید ورک کړئ. نو دا د ورکولو لپاره، ځکه که فقر ورک سو، احتیاج ورک سو، بیا بنده د خدای له بندګي نه محتاج سړی د بنده بندګي کوي. موړ سړی چې موړ یا ایمان ولري، د خدای بندګي کوي. نن صاحب د سترو پروژو مسله مخکې تاسې یاده کړله، د ټاپي او د هغې کې د پاکستان د ضرورتونو او د هغې
موږ په هغه بحث کې را په یاد کړه چې دلته هغه ضرورتونه څنګه را ایجاد شي د هیوادونو چې تر څو پورې هغه مشترکې ګټې موږ راوکوږو میدان ته او د هغې باندې سره د هیوادونه راټول شوي هغه تر څو هغه اقتصاد محوره اړیکې پې پیاوړي شي او د هیوادونو سره پې زمونږ هغه مشترکات رامنځته شي چې دا هم امنیت راوړي او هم ثبات راوړي او هم ګټې رامنځته کوي او هم خلکو ته پکې کار پیدا کېږي د سترو پروژو لکه د ټاپي شو لکه د کاسا زر شو لکه د لاجورد لاره مخکې تاسو یادونه وکړه لکه د واخان دهلیز شو په دې باندې کار روان دی او کار پې کېږي او تر ډیره بریده پورې دغه کوم هیوادونه چې په دې کې ونډه لري رضایت هم لري او تاسو د پاکستان خبره وکړله هغه باور هم رامنځته شوی دی پخوا د دې پروژو د تطبیق دپاره دلته مسایلو که د ټاپي پروژې مسله خو د داود خان د وخت نه را روانه ده بیا په هغې نه وروسته پې د نجیب په وخت کې پې بیرته بیا کار شروع شو بیا پې د تیر امارت په وخت کې پې خبرې وشولې اوس کارونه روان دي تر ډېره بریده پورې مخته تللي دي دغه لویې پروژې د دې بریاوې او د دې په ذریعه باندې هغه سیاسي واصل څومره مهم دی او دغه پروژې څومره مهمې دي دا کوم کارونه چې په دې برخه کې شوي دي دا خو کارونه دي مثبت دي خو ما درته ویل چې زه اقتصاددان یم زه ډېر قضاوت نه کوم زه زیات تحلیل کوم د فارسي والا ده چې تر داوري نه زه تا نه تحلیل غواړم تحلیل به وکړم داوري کې ته وایې چې ښه ده یا بد ده اما په تحلیل کې ته عناصر وړاندې کوي بیانوي نور اتې که ترخه و که خواږه و موږ په جمهوریت کې په اخره کې په چابهار کې یوه کښتۍ واخیسته د بل ته نه یې خبر چې واخیستله دا کښتۍ ډېره غټه وه څه 200 250 تر 500 کانتینره پکې جیدلو نو دا موږ چې دا موږ وچه میوه به مې وړه خو به 100 کانتینره سوه یا به 100 سوه نو د 500 کانتینرو کښتۍ دا به تاسه پاته وه نو موږ پکې نه سوی تجارت کړلی واخان دهلیز په دې نري سړک باندې دوی دې ته هو د موږ خلک معمولي سړک د رڼام چې وویني خوشحاله کېږي اما د چین له اړخه یې وګورئ د چین له سترګو چین دومره غټ ده چې بې حده لوی ده دا د موږ د 250 یا 240 میلیون ډالرو کلنی تجارت چې اوس وخت کې لرو دا سږ کال کې 2026 کې د دې دی د پیږې د څومره تجارت لري دی بیروني د ده تجارت 6.4 تریلیون ډالره ده د تریلیون ډالرو باندې 6 تر امریکا نه زیات امریکا په 2026 کې 15.3 تریلیونه تجارت لري په 2025 او 26 کې د دې یو کال کې یعنی تر دنه څه د پاسه 1 تریلیون تجارت د امریکا کم ده تر چین نه بله مسله دا ده چې دا اوس ټاپي کې افغانستان ډېر ښه لاس لري یعنی ډېر زیات بې نهایته لوی قدم یې اخیستی دی دومره لوی قدم یې اخیستی دی چې ترکمنستان ورته وایي چې هره ورځ وایي شابس مګر څه شاوخوا 80 کیلومتره څه 15 کیلومتره دا پایپ راوغځوو بې له دې چې شریک پیدا کړو موږ خو په ټاپي کې 5% شریکان یو نو دا کار روانو پاکستان مخالف سو هند ته خو ترغو نستله چې پاکستان باندې لاره تیره نسی دا پایپ تیره نسی دا وایي زه نه پرېږدم نو په هند ویل چې زه څه د دریاب له لارې ګاز راوړم له ایران نه له قطر نه نو هېڅ دې پایپ ته دې زه نه ماتله کېږم خلک خو نه ماتله کېږي داسې خو نه دي لکه موږ چې وایي راځه منتظره به پاته سو ګوندې پاکستان کې یو ماتم راسي بیا له موږ سره یو ښه حکومت جوړ سي نه خلک دستي اقدام کوي یو ساعت نه پاته کېږي موږ هم ډېر ښه کار وکړو دغه ملا برادر اخوند یو ډېر ښه اقدام وکړو دلته لاره بنده سوه په دا سبا یې لاړو په ګوادر کې ګرځېدو په څه کې چابهار کې ویلي چې ته مهرباني وکړه دا لارې راخوسي که دې موږ په دې لړ بله ګیز یې لاړو پس ترکمنستان ازبکستان دا تاجر هلته وزیر د تجارت غونډې وکړې ویل چې راځه ازبکستان سره دا تجارت 3 چنده زه غټوم هماغسې روان ده ته پوهېږې چې د 150 تر 200 میلیون تجارت نه د منځنۍ اسیا سره د 3-4 ملکو سره څه کم 3 میلیارده ډالرو ته پورته سوی ده دا د سلګونو او 50 میلیونه 80 میلیونه نو ته فکر وکړه چې دا په 3,000 شاوخوا څه کم
نه زما دا خبره میلیونه ډالر زما د تبلیغ پوښتنې لوی کار هدف یعنی هم دا. همدا و چې د دغه لارو پرانیستلو د دغه لویو پروژو که د واخان کوریډور یوه نړۍ لیکه ده تاسو چې د یو لوی هغه د چین د اقتصاد او د سیمې د وبخښه دا یو ټکی ما پوره کوو ښه. چې که دغه یعنی مثال ما درته ویل چې تر ترکمنستانه تر دې تجارت دی موږ غټ سو موږ څو سو خو د دوی له سترګو یې مې ور راوګوره هغه وایي چې که په د افغانستان باندې زه پاکستان ته تیر نسم تاسې بند کړي دي سره صحیح ده اوس زه د تا ضرورتونو ته درځم دا تجارت له دومره نه دومره زه کوای نسم نو منځنۍ اسیا ضرورت لري چې وخت ضایع نسی تا ته وایي منازعه دې ته اسانه کړه چې دا شی وړاندې لاړ شي نو هسې مارس کوو دا جمله پاته وه نو هغه خبره هم تاسو وکړه چې دلته هغه نیت هم وښودل شو هغه نړۍ لیکه وښودل شو که هغه تر واخانه ورسېد او تر چینه پورې ورسېد او چین سره وصل شو په سترو پروژو کې د سترو پروژو د تطبیق دپاره چې دا پروژې تطبیق شي موږ د ګټو وټو خبره کوو چې دا زموږ په ګټه دي خو هغه ګټې که تشریح شي چې څه ګټې دي اوس د همدغه ټاپي کاسازر د لاجورد لارې د واخان کوریډور د دغه سترو پروژو هغه ګټې چې یو په یوه کوی چې هغه موږ ته څه دي موږ د هغې نه څه ګټې ترلاسه کولی شو ښه ټاپیک خو په قراردادونو کې موږ 14 قرارداده 11 قرارداده لرو په ټاپیک کې په دې 11 قرارداده کې نه تقریبا اوس ساعت خلاصيږي دا نه مې یا به خلاص یا به اپډیټ معلومات نه لرم چې معدن وزارت ډیر اپډیټ نه ده تر اوسه ورکړی نو دا یو پرمختګ ده موږ په هغې کې د منافع مشترکه مسلې لرو مثلا دا چې په کال کې تر 500 میلیون ډالره موږ ته مالیه د په اصطلاح ترانزیت ریټ راځي یا په اصطلاح د حق العبور موږ حاصلوو دا یوه ګټه ده دا له دې سره چې دا غاز موږ په هر کال کې موږ ترې مستفید کېږو خو په 3 لسیزو کې موږ مختلفو مرحلو کې غاز اخلو اوله مرحله کې موږ 500 میلیون متر مکعب غاز اخلو بیا زر کېږي بیا 1.5 زر تر دې پورې رسیږي دا د غاز راتګ دا تنها غاز نه ده دا د ما کور روښانه کوي دا د ما موټر ته فایده لري د دې سره به په زرګونو فابریکې تشبثات راپورته کېږي یعنی غاز لوی نعمت ده د دې نعمت سل نور نعمتونه زیږوي او سل میاردلې دي سر څه شي په سلارو ته هغه قصه بلای عزت خو بل له دې سره څړه کم ده له دې سره د برق یو 500 ولتاژ برق ګمان کوم هغه د بل منفعت ده بل دا چې تر ټولو لوی منفعت له دې مادي منفعت نه ما سوا دا ماو ترکمنستان او که پاکستان او هند پکې شریک سي په ستراتیژیکه شریکانو باندې تبدیلوي او بل دلته به د ثبات ستنې کلکې کی کله چې ته پوه سې چې د ما د ژوند یو لیکه دلته را روانه ده له افغانستان نه تېره سوي خو بیا ته په افغانستان کې تخریب نه کې جګړې نه کې نو زما په نظر دا شراکتونه او دا ثبات ته چې څومره کومک کوي دا هره پروژه کاسازر هذا القیاس موږ له قرغیزستان او تاجکستان نه دا برق موږ په دې باندې وصل کوي ترانس افغان موږ له ازبکستان سره وصل کوي هغه افغان ترک یا ترکمن افغان پروګرامونه چې دي هغه کې 13 پروژې دي دا د سیمه ییز اتصال دی د وزارت تجارت کې ډیټیل ډیر پروت ده د دې پیوندونو سره د منګه د منفعت مادي او غیر لدینه د ملکونو شراکت موږ ته ثبات ورکوي او افغانستان د دې سیمې یو شریک باندې تبدیلوي بیا دلته څوک بغاوتونه نه کوي دلته عشوب نه جوړوي دا به د جنگي جغرافیا نه د اقتصادي منافعو په جغرافیا باندې تبدیل کی دا نو ډېر لوی کتاب ده چې څنګه له جنگي جغرافیا نه موږ د 300 کلن افغانستان چې باسو یعنی دلته به بیا امریکا وایي چې ولا دا ملک زه د چین دی یو غور کې نسم استعمالولای د ازبکستان او ترکمنستان او روسیې په خلاف نسم استعمالولای د بل چا په خلاف نسم استعمالولای دا خو دوی خو شریکان سو نو څومره لوی اکثر د دې معنا ډیره عظیمه ده جنوب باندې دلته تقریبا داس شان یعنی زه وایم چې تکه د لنډه جمله کې یو کتاب چې جنگي جغرافیا د افغانستان وصف د اقتصادي منفعتونو په جغرافیا ته تبدیل کی لکه اروپا اوس د اروپا کې مټړې تیریږي ته نه پیږي چې دنمارک ته نه وته ته نه پیږي چې
ته اوس په بلجیم کې که په هالند کې بس درګرده سر روان دي او ټول ملګري دي. یو دانه جنګ هم نه ده سوی له کوم وخت نه چې اتحادیه د اروپا جوړه سوې ده. یو دانه جنګ د سیالو ملکونو ترمنځ ډېر جنګونه سوي دي. دنمارک او ناروې په خپلو کې ډېر ورونه دي، سکني دي دوی د پلار نه. د یو نیکه اولاده د اما جنګونه یې کړي دي. فرانسې سره جنګونه جرمني ډېر کړي دي. اما کله چې اتحادیه سوي ده زما په نظر باندې ته دغسې یو جغرافیه لویه په منفعتونو کې تبدیلوای سي، په وروري تبدیلوای سي. موږ دې ته ډېر شدید ضرورت لرو. ما درته ویل چې احتمال شته ممکن دي دغه بحث راپورته شوی هم دی که دغه مشترکو ګټو ته وکتل شي، دا عملي شي، دا تطبیق کېږي او دا تجارت نور زموږ د مرکزي اسیا سره پراخه کېږي. دلته د ویزو مسایل له منځه ځي، دلته نور د ځینې ګمرکاتو مسایل له منځه ځي، نور تسهیلات رامنځته کېږي. امکان لري؟ بله و یو شی ده، یو لویه دروازه بنده ده پورته کې. دا ټولې کیسې دننه سته، اراده نیکه ده، هغه ګوډ ویل وجود لري په اصطلاح، ښه اراده او ښه عزم او سیستم. دته ایکوسیستم وایي، یعنی ایکوسیستم زمونږ په افغانستان کې دا ټول برابر ده. منتها کمبوتات یې چېرته دي؟ لویه دروازه چې د هغه د رسمیت دروازه ده، هغه بنده ده. د چین سره د کوریډور پرانیستل د دې هغه مشخص ګټې، د هغه مشخص کارونه چې په دې کوریډور باندې وشي څه کېدلی شي؟ د چین په 2023 کې دا د څه کار ډیر سو د واخان د کوریډور. دا 121 کیلومتره لار ده. هلته موږ له هند له چین سره د سرحد خدا مختلفو ځایو کې 80 کیلومتره هم سته، کم و بیش هم سته، داسې په عرض باندې په پراخوالي باندې. او په طول کې خو مې درته ویل چې څه شاوخوا 140 کیلومتره لار ده دا چې موږ واخان تکمیلوو. هلته چې موږ د واخجیر په اصطلاح زامې ته رسیږو یا سنکیان ته لاره پیدا کوو، دا منطقې ټولې هلته ډېرې نورې منطقې هم دي چې په چین کې د هغې دپاره ډېر لوی ماستر پلانونه جوړ سوي دي. مثلا تبت پکې شامل ده، سنکیانګ پکې شامل ده، دغه ټول شاوخوا چې دي د ایغور سیمه چې شامله ده یا شرقي ترکستان دا پکې شامل دي. د دې دپاره د چین په دې را روانو شلو کلو کې د ودې پلانونه دي. د چین په لوی پلانونو کې په 2023 کې دا ټکی نه و ویلې چې واخان صفر ده، چلی پای په ایستلی و. په 2024 کې بیا لږ دا میل زیات سو، ځکه دې ته ویل چې تاسې مهرباني وکئ مولوي صاحب، تاسې که رښتیا یایي نو دا لږ شنګ را ښکاره کوي چې موږ پوه سو چې یاره ته دا شی نو د ویل صحیح ده. بیل، کولنګ، بیلچه ټکه 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 روان ده، زوړ تراکتور روان ده، بلدوزر روان ده، هغه شی چې د ډبرو د ایستلو نه د په هغه باندې ډبرې راباسي. ویل دي چې ولا سړی خو را روان سو 80 کیلومتره لار په دې کال کې جوړه سو. 2025 کې دا لارې هغه کوم ځای کې چې ډېر په اصطلاح عوایق دي، یعنی بندش ده، پکې یو دوه منطقې دي چې نومونه یې رانه هېر سو، خو اوس دغه منطقې ته څه کېږي هلته هم بندېږي. نو دا منطقه چې سره وصل سي بیا دا معنی دا ده چې دا موټر اتې نور ډېر مشکل نه لري، بیا ته پراخوای سي په تدریج سره. بله مسله په 2026 کې دا تحلیل مثبت سو نور په چین کې، یعنی موږ د واخان خو موږ له اړخه هېڅ بحث پې مه کوه، موږ ته ډېره نرۍ لار ده، د ما پوښتنه د افغانستان د سړي نه مه کوه، زه د چین تحلیل درته وایم. نو چین وویل چې په 2026 کې چې زه په دې لار باندې پانګونه کوم. دوم دا په روډ اینډ بیلډ انیشیټیو کې یوه لار او کمربند کې په دې کې شاملوم. دا شامل سو نو لویه کیسه ده چې تر پرونه 2 کاله مخکې دې ویل چې هېڅ معنا نه لري، چلیپا ده، اوس دې شامله کړه خو غټه کیسه سوه. دومه مسله دا ده چې واخان د ایران د جګړې نه بعد ارزښت یې نور هم زیات سو. پوهېږئ ولې؟ ځکه چې آسیب پذیري په ایران کې راغله. ایران کې نن اشتیاق پیدا ده، ایران به د دریاب نه دې خواته د 40 کاله د انقلاب اسلامي چې راغی دوی له دې دریاب او امریکا نه لاس نه اخیستو. مرګ په امریکا یې ویله، اما د امریکا انډیواله وه. اوس هم ده زموږ شوروي اتحاد په خلاف جنګ کې ایران په دوم کمربند کې د امریکا په منافعو کې جنګېدله.
خو شوروي په خلاف وکنه د عراق په سقوط کې دا د چا سره ودرېدل خو امریکا سره ودرېدل په طالب په اول طالب په ختمولو کې ایران له چا سره درېدل شوروي سره خو امریکا سره ودرېد 100 میلیونه ډالر اول کومک د امریکا سره ویل چې زم در سره په دې اشر کې یم عرض مې دا جمله ختموم چې د ایران د لدې امریکا او اسرائیل له جنگ نه بعد د اشتیاق د ایغه دریاب لخوانه د خواته دی وچ طرف ته زیات شوی نو دی واخان ما تحلیل په دې دوه منځ کې چې دا نور واقع دی او ترې مستفید دي د دې په رڼا کې مې درته وکړو چې دغه سي منفعتونه لا نور هم یو بل بود د مرکزی اسیا او د چین او د روسیا سره زموږ د سوداګرۍ بندرونه خلاص دي لارې روانې دي جوړیږي پرې لمکار روان دي دلته یو بل مسله زموږ د صادراتو د چې په دې اوس وخت کې زموږ د صادراتو کچه کمه ده الته زموږ د صادراتو ضرورتونه څومره دي مونږ څه کولی شو چې الته زموږ تجار ویسي مونږ د هغې نه ګټه وکړو زموږ دغه ګټه زیاته شي اوس د ځینې هیوادونو سره زموږ صادرات یا 10% دي یا 15% دي د هغوی د تجارت چې مونږ د هغوی نه راوړو د هغې په نسبت باندې هلته اړتیاوې څه دي او موږ داسې څه لرو چې دغه هیوادونو کې دې ته ښه بازار پیدا کړو دا تجارت زیات شي او په وخت سره هغوی په دغه اړتیا په دې باندې پوه کړو چې ستاسو دا اړتیا موږ پوره کولی شو د تیرو ورځو کې یو کتاب باسو د په دې کې یو عمده بحث دا ده چې دا ملتونه څنګه جوړیږي یو بحث دا ده چې ته دا کاروبار چې ده د تا دا اوس چې موږ د جلغوزه او د بل شیان لیږو دنیا ته وچه میوه لیږو دې ته کنزیومر نیډ بیس پروډکټ ده یعنی دا د مصرف کوونکو پر بنسټ کاروبار ده ته که د کنزیومر بیس په کپیټل بیس باندې تبدیل نه کې په اقتصاد کې دغه د مصرفي اقتصادي توکي چې کوم دي دا خوراک ده کالی مصرفي دي ډوډۍ مصرفي ده وچه میوه مصرفي ده شات مصرفي دي دا باید ته په یو لوی څه باندې تبدیله کړي لوی گنجایش آیا کپیټل پروډکټ باندې موږ تلای سو که نسو تللی او موږ تلای سو په اجیګه کې که ته شریک پیدا کړي د اوسپنې مثلا که ته بالفعل په فعاله کې ته که په پترولیمو کې دلته د استخراج کار شروع کړي په لویو صنایعو باندې یعنې دا وړوکی مصرفي صنعت په لوی کاروباري یا ماشینري صنعت باندې ته تبدیله کې بیا د تا د گنجایش د شراکت او د دوام دا ډیریږي نو ځکه د منګه صادرات چې دی اوس کنزیومر بیس ګودز باندې استوار دي کوم فارمټونه یعنی مصرفي توکو باندې استوار دي دا ډیر تجارت پایدار نه وي تا که ته اوس دلته په داخل کې څه ډیر کې او هغه د تاجکستان وال چې دا اوس مڼې شروع کړي دي انګور شروع کړي دي تاجکستان او ازبکستان کې انجیر او دانه شیان ډیر کړي دي 3 کاله بعد به د بادامو ته ضرورت ستانه لري نو بیا به څه کوي دا کمیږي نورم نو هغه بل بیسته ته باید لاړ شي او کوم فارمټونه چې موږ د تجارت د ګمرکاتو د بنادرو په برخه کې کارو دغه چې موږ غواړو چې دغه د اقتصادي سیاست له مخې د اړیکې ښه کړو موږ دغه تجارت ته لا پراختیا ورکړو دلته مشارکت رامنځته کړو موږ د وصل نقطه شو او زموږ هغه اهمیت نورم لوړ شي همدغه فارمټونه موږ ته کفایت کوي چې اوس موږ عملي کوو که نه تغییرات ته ضرورت دا اوس دولت د مشوقاتو برخه کاروي مخکې ما درته ویل چې د مشارکت لپاره یا ته چې وایې چې حمایتونه ایجاد کړي یو به فرصتونه ایجادوي یو به سهولتونه ایجادوي یو به حمایتونه ایجادوي اوس د دې خبرې په آخر کې چې ته باید څه وکړې په اصطلاح د تحرک هم ورسره مل کړي نو زما په نظر باندې د تحرک لپاره دا لږ مقداره بحث ده چې څنګه ته ایجاد کې منتها داخلي ظرفیت ستا لپاره کافي ده افغانان میل د دې لري چې دی پانګونه وکړي ولو که په تاوانه وي اوس په اوس وخت کې موږ په ډېر لږ ګټې باندې دا سیستم چلوو کاروبار کوو ما په نظر لږ بنیادونه غواړي بنیادي مسلې لږ نور هم دي د مرکزي اسیا سره اړیکې د دې جوړې شوي دي زموږ تجارت روسیې ته وغځېد د دې د پراختیا دپاره هغه ظرفیتونه معیارونه برابر دي نه ما عرض وکړو یعنې زه درته بیرته بیا د روسیې سره د اړیکې پراخه کړو نورې بلې یعنې ما درته ویل چې
لږ بنیادونه غواړي، یعنی بنیادونه ډیر دي چې په هغه باندې باید کار وشي. د دولت ریفورم په یوه جمله کې دولتي ریفورمونه ورته پکار دي، تسهیلات ورته پکار دي، حمایتونه او مشوقات هم ورته پکار دي. دا مشوقات او بحث په دې کړۍ کې تکمیلي بحث ده، یعنی چې ته باید تشویقي سیاستونه هم ورکړي. مثلا دولت اوس په دې کې ډیر کار کړی ده. دا اوس غذایي مواد چې قیمته نه دي، سره له دې چې په ټوله دنیا کې د تیل قیمته سو د ایران په جنګ کې غذایي مسایل ډیر قیمته سوي دي. اما دلته دولت څه کوي؟ په اصطلاح سبسایډي ورکوي. مثلا په برې باندې، په غوړو باندې، په وړو باندې، په وریژو باندې، په دې باندې مالیه ډیره ټیټه کړې ده. نو دولت داسې ابزار کاروي چې دا کاروبار په اصطلاح حمایت سي او تشویقي څه ورکوي. یا مثلا د ډمپینګ په وخت کې دولت اوس لاس یې تاس ده. زمونږ تاجرو په اندازتاً به د شاوخوا 300 میلیون ډالرو خساره د کراچۍ په بندر کې د موږ د مالونو چې ولاړ دي په هغې کې تاوان کړی. اما دی دولت اوس د دې تاوان قیمت نسی ورکولی. دا خو د ډمپینګ سیاست و د پاکستان، یعنې موږ دوی وغورځولو. نو تاجر که دغلته په حمایه سي، دی بیا 2 قدمه نور هم اخیستی سي. د سوداګرۍ د دغه سیاستونو او د دغه رغنده اړیکو دپاره، د دې د خوندیتوب دپاره اړتیاوې څه دي، ضرورتونه څه دي؟ خوندیتوب لپاره یې حمایت پکار ده، قانون، جوابدeh قانون، رسپانسیو. هغه څه چې ته فکر کوي هغه نه، هغه څه چې نورو ته پکار دي هغه قوانین، هغه حمایتونه چې نور ضرورت ورته لري، او هغه اصول او مبادی باید رعایت سي، متبادله چې د ملکونو ترمنځ رواج لري. یو دا ده. بل دا ده چې ته مشترکات ایجاد کې. مشترکات په خپله نه ایجادېږي، تصادف هم نه ده. مشترکات دا ده، مثلا هندوستان له موږ سره په حاجیګک کې په اوسپنه کې، او ایران هم زموږ په فولادو کې. ایران د فولادو ضرورت ډیر زیات لري. دا ضرورت درکه او ایران ته اوس ته سهولت ورکه، امتیاز ورکه، لکه موږ چې اوس چین ته ورکړی د امتیاز. بالفعل موږ په مساینه کې له MCC کمپنۍ سره 25 انعطاف موږ کړي دي. مثلا د چې ویل چې 50 کیلومتر سړک زه پخوم، اوس وایي چې 12 موږ وایي بالکل ویکه. یا ورې ویل چې زه به تاسو ته د 40 میګاواټ برق څه جوړم، سټیشن جوړم، اوس وایي 4 میګاواټ. دا ټول موږ وایي چې ښه صحیح ده. رویالټي یعنې کې حتی فرق راغلی ده چې موږ په کال کې دومره اخیستله، هغه ویلي چې موږ دومره درکوو. 23 یعنی داسې مثالونه ډیر دي. خو ته دا امتیاز ده چې موږ یې ورکوو. ولې ورکوو؟ ځکه موږ په احتیاج کې یو، په تحریمونو کې یو، په اقتصادي انزوا کې یو، نړۍ را باندې بندیز لګولی ده. اوس چې موږ یو شریک هم پیدا کوو، دی پوهېږي چې د ده لپاره مزیت ده. افغانستان د دې ټولې منطقې لپاره بهترین مزیت لري، د دې ټولو همسایهګانو په شمول د هندوستان او پاکستان او ایران د دوی لپاره. نو د فولاد مزیت کې چې ایران له موږ سره ګډېدی سي، دا یو پریکټس ده. دا داسې نه ده چې ته وایې چې ایران موږ ډېر ښه خلک یو، ته راسه شریک سه او په موږ اعتماد وکړه، موږ رښتیا وایو، ایمان ډېر قوي ده، نو ته راسره شریک سه. نه، په دې باندې نه کېږي. هلته ته د فولادو په بیه کې قیمت ورکړه چې پرون مې په 100 روپۍ خرڅول، تا ته یې په 50 درکوم، نو شریک سو. دا مساینه کې چې لکه دا موږ له چین سره چې کوم کار کوو، خو دغه امتیاز ده چې موږ یې ورکوو. نو دا کار هم زما په نظر تر یو حده روان ده. نو ته باید ولټوې. ته باید په د فکر په اتاقونه ایجاد کې، اول د فکر اتاقونه ایجاد کې، ډیر د فکرونه بند نه کې. بل د فکر په اتاق کې برنامه ورکه، استراتیژیکه. مثلا د استراتیژیکه مطالعاتو دفترونه، له دوی نه ته کارخانګي واخله. دلته پوښتنه وکړه، یو سړی د کتاب لیکلی، یو سړی د زحمت باسي، بې مزده، بېل دی چې موږ وظیفه ورکړي. خو موږ ته ویاد چې له ازبکستان سره ته د فکر اتاقه فلانی تاسې یو 10 اتاقه کېنئ، د موږ او د تاجکستان ترمنځ، لکه وزارت خارجه کې چې ډسکونه دي د سیاسي په اصطلاح ریاستونه دي، اول سیاسي، دوم سیاسي، دریم، پنځم سیاسي، دغسې ته دا څه جوړوای سي، د دې اتاقونو نه ډېر کار اخیستی سي. نو دا تا په لمن کې چې پروت کاغذ ده، یا د استراتیژي یا د پالیسۍ سند چې دولت یې دا ته جوړوي، نو دا به غني سي. ډېر اجزا به درته یو څېړونکی وباسي، ما ته روپۍ راکړه، زه به ویم
لاړ به سم ازبکستان ته، تاجکستان ته، قرغیزستان ته، چېرته به وګورو هلته به تاجر نه دی، اتاق تجارت نه دی، بل نه اتاق صنایع نه، دا ټول درته فکر راټولوای سي څېړونکي د تا دا سند به غني سي، نو پالیسیانې به دې بیا بشپړي، بیا به پایداري مسلې ته پیدا کړي. یعنې دا که داسې وي، که داسې دا ټول تحرک د باندې نه کوي ایجاد په تنه په پټکي باندې نه کېږي. ډېره مننه. مننه. درنو لیدونکو، د ننګ صاحب مهمې خبرې او بحث او تحلیلونه مو واورېدو. بحث تر همدې ځای پورې و. تر بیا د الله په امان.